د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه له موږ سره په لنډو کې واورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د سولې ولسي حرکت غړي بیرته راخوشي شول. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې ملګري یې نن پنجشنبه غرمه مهال بیرته راخوشي شول. هغه وویل چې ټول ملګري یې روغ جوړ دي او نن د فراه ولایت په بلابلوک کې آزاد شوي دي. د سولې ولسي حرکت غړو ادعا کړې وه چې طالبانو د دغه حرکت 22 غړي له ځان سره بوولي دي. ولسمشر غني د یو شمېر پروژو د پرانیستې په موخه بدخشان ولایت ته رسېدلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني نن پنجشنبه سهار د یو لړ پروژو د پرانیستې په موخه بدخشان ته رسېدلی دی. ولسمشر غني به د یو شمېر مسؤلینو سربیره د بېلابېلو اقشارو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. نوموړی به یو شمېر مهمې پروژې هم پرانیزدي. کشمیر کې د هندي پوځیانو په ډزو کې 2 پاکستاني عسکر هلاک شوي دي. د هندي پوځ پر ډزو 2 پاکستاني عسکر هلاک شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان چې په کشمیر کې د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې له امله یې 2 پاکستاني پوځیان هلاک شوي دي. حکمتیار وایي د روانې جګړې اصلي لامل بهرني ځواکونه دي. د ولسمشرۍ نومان او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي ټول ګوندونه او سیاسي جریانونه باید هوکړه وکړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان باید ووځي. د هغه په خبره په هیواد کې د روانې جګړې اصلي لامل د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. اوبو او انرژي وزارت ته به ورشو. اوبو او انرژي وزارت وایي ژر به په کندهار کې د ډهلي بند جوړولو عملي چارې پیل شي. کندهار کې د ډهلي بند پراختیایي چارې چټکې شوې دي. چارواکي وایي چې د کندهار د ډهلي بند د پراختیا چارې ګړندۍ شوي او ډیر ژر به یې عملي کارونه هم پیل شي. د اوبو او انرژي وزارت مالی او اداري مرستیال الماس داخلوال ویلي په دې وروستیو کې د دغه بند د پراختیا اړوند د تفصیلي ډیزاین او څارنې لپاره د مشورتي شرکت د ګمارنې کار پیل شوی دی. تاجکستاني پولو ساتونکو 3 ملکي افغانان وژلي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په درقد ولسوالۍ کې تاجکستاني پوله ساتو 3 ملکي افغانانو باندې ډزې کړي دي او 3 واړه یې وژلي دي. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر وایي چې دا پیښه پرون د درقد ولسوالۍ په طاهریانو کلي کې رامنځته شوې ده. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه مراسلات تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو خوښ شوي نو حتما یې درسره لایک کړئ. مننه.